السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیو مرګری ته پوښ کړي چې د بدن نه کم ویښته وسته چې سره کم نشي وسته نو ګور دای ساتي چې د بدن د ویښته چری د درې قسمه دي. یو هغه دي چې شریعت ویل دي چې د لري کې دغه لري کول پکار دي، لکه نامن لاندې ویښته شو د عورت په خوښه کې د ترخونو د ویښته شو د سړی د لپاره برید سپکول شو نو دا شریعت په امر کړی چې د لري کې نو دا لري کې. دویم قسم هغه ویښته چې شریعت ویلي چې پرې دی د دین یو ویښته غستم حرام دی، لکه د ګیري ویښته شو دغه شان د روزو د ویښته شو دا قسم ویښته چې د انسان نشي اغسته. باقي دریم قسم هغه ویښته چې شریعت نه د ویلي دي او نه د غستو ویلي دي او نه د پرې خودو ویلي دي. د دې کې اجازه ته لکه مثلا کې د سینې ویښته شو د خپې ویښته شو د لاس ویښته شو دا کې یو سړی غواړي چې پرې دي کې سړی نه غواړي نه دي پرې دي دا خپل مرزي ده. خو دومره دی چې سړی د لپاره غوره دی چې پرې دي که زنانې لري کوي نو د زنانو دغه خوښ او زنانه به دغه باندې ښکلي ښکاري. بیا بعض ځایونو کې شریعت کې اجازه ورکړې اوس د مخ د ویښته چې دي د مخ د ویښته لکه د بره چې بعض کسان د ویښته دومره بر راشي چې د پوزې ته رارسي لمنډه نو په دې باندې شکل بد ښکاري د سړي نه که دغه ټیم کې داسې دومره لرې کړي چې د پوزې د خواوشا چې دا د رینګي د بره سر چې دا پاک کړي انشاءالله په دې کې به څه حرج نه وي. والله اعلم. ټول ملګرو څخه هیله کوو چې زموږ دغه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړي، هم یې خوښ کړي او هم د نورو ملګرو سره شریک کړي.